شعر دی که خط؟ کله چې یوه سکه پورته غورځوو او د دې شونتیا معلوموو چې شعر دی که خط، راځئ چې په ګډه یې سره محاسبه کړو. هر ځلې چې یوه سکه پاس غورځوئ د پایلې څه احتمالونه یې شته؟ دوه پایلې، شعر یا خط. په ریاضي کې لومړی احتمال په کسر ښی و. په دې بیلګه کې په ټولو پایلو کې شعر څو ځله تکرار شوی؟ یو ځل د څو پایلو له منځه؟ دوه، یعنې 1/2. د فیصدۍ له لارې د محاسبې لپاره هم دا کسر په 100 کې ضربوو چې 50 کیږي. احتمال څه شی دی او څه ډول محاسبه کیږي؟ که نه پوهیږئ د BBC د درس ریاضي خپرونې وګورئ. او دا چې شعر دی که خط، زه وایم شعر دی، تاسې هم وګورئ.